ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. که تاسو لومړی د غونډې د جریان په باره کې معلومات راکړئ. نننۍ غونډه د کلام الله شریف په تلاوت سره پیل شوه. د آلمان د دولت نمایندې او د قطر د دولت نمایندې د دې کنفرانس په اړه خپل بیانیه او افتتاحیه بیانیه یې ورکړه. بیا ټول هغه خارجیان چې تحصیل کننده و لاړ، فقط یوازې یو افغان د آلمان د فسیلیتور او تحصیل کننده په عنوان پاتې شوه. دا بین الافغاني مذاکرات پیل شوه. دا بین الافغاني تفاهم دواړو طرفو هغه خلک چې موږ د کابل نه راغلي وو او د طالبانو تحریک د سیاسي دفتر غړي چې دلته په قطر کې اوسېږي، د هغوی ترمنځ هغه مسایل برسېره شوه چې د دواړو خوا نظرونه پکې انعکاس کېدل، لکه د سیاسي نظام په باره کې، لکه د ښځو د حقونو په باره کې، د بیان د ازادي په باره کې، او د څنګه یو داسې نقشه به جوړ سي چې موږ سولې ته ورسېږو او اوربند وسي. په هغه ګڼ شمېر مسایل باندې خبره سوه. هر سړی هر غړی خپل هغه نظرونه ارائه کړه او موږ دا تمه لرو چې سبا انشاءالله یو پراخه قطعنامه به منتشر شي چې د یو ګام نږدې شي افغانانو په خپل منځ کې د سولې لپاره. تاسو په دې غونډه کې طالبانو ته او همداسې نورو ګډونوالو ته څه پیغام درلودی؟ زموږ پیغام دا و چې دا جګړه د افغانستان په ضرر دی. دا خارجي قوا د افغانستان به لاړ شي، خو ښه به دا وي چې یو ښه مکمله منظمه نقشه مو ولرو چې د هغه پر اساس مونږ یو دایمي سولې ته ورسېږو. یو داسې نظام، داسې حکومت به وي چې د ټولو په خوښ وي او د توسعې او ترقي مسایل پرې مطرح وي او د جنګ او د وینې تویول هغه چې په دغه کلو کې په افغانستان کې لري دا به متوقف سي. تاسو مشخصه غوښتنه د خبریالانو د خوندیتوب په اړه څه وه؟ زموږ مشخصه غوښتنه دا وه چې اسلامي تحریک هغه اعلامیه چې د دوی لخوا د نظامي کمیسیون لخوا خپاره سوې دي دغه په باندې بیا تجدید نظر وسي. موږ هغه اعلانونه چې هغه محتوای داسې ښه محتوا نه و او د تاوتریخوالي هغه پیام درلوده، هغه به موږ تلاش کوو چې اصلاح شي. خو خبریالان او رسنۍ باید خوندي و د ټولو خوا، هم حکومت، هم امریکایانو، هم د اسلامي تحریک د طالبانو باید بیان آزادی ته ژمن اوسي.